تورخم ښارګوټي کې له پاکستانه راستنه شویو کورنیو ته د خدماتو وړاندې کولو په موخه اداري کمپلیکس جوړ او ګټې اخیستنې ته وسپارل شو. دغه اداري کمپلیکس چې د تورخم ښارګوټي په عمري پنډغالي کې د ملي پراختیا شرکت له لوري په 15 ورځو کې جوړ شوی 40 میلیونه افغانۍ لګښت ورباندې راغلی دی. د 18 ورځې ما ورته ټارګېټ او هدف تعیین کړی و. دوی وشو کولی چې دغه ماڼۍ یا دغه کوم کمپلیکس د ادارې چې جوړ شوی دلته دا یې په 15 ورځو کې الحمدلله تکمیل کړ. نور هغه برنامې چې د دې ته اړخه د مهاجرینو او د افغانستان متدینو او مجاهد ولس ته هغه ملي پراختیا شرکت په نظر کې لري. سږکال به ډېرو غټو برنامو باندې به انشاءالله خپل کارونه شروع کوي. د مسؤلینو په خبره اوس مهال دلته په عمري پنډغالي کې له پاکستانه په جبري ډول د راستنه شویو افغان کورنیو د مدیریت لپاره 12 کمیټې ګمارل شوي او د دې اداري کمپلیکس په جوړېدو سره به د راستنه شویو ستونزې حل شي. خو له ګاونډیو هیوادونو په جبر راویستل شویو افغان کورنیو لپاره د اسلامي امارت خدمات تر همدې پنډغالي محدود نه دي. مسؤلین وایي د هیواد په 11 ولایتونو کې ورته په 58 ښارګوټو کار پیل کړی دی.